بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په اکسل کې یو مهم او زبردست ټریک تاسو ته ښیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مونږه که چېرته د نمرو په اساس درجه بندي کوو او دلته د ځینو کسانو نمرې چې دی یو شان وي، لکه تاسې دلته ګورئ فرضاً دا 600 دي، دا 600 دي، دا هم 600 دي. نو دا وایي په درجه کې چې دی د رینک فنکشن په واسطه چې مونږ کله درجه بندي کوو، دې ټولو ته یو درجه ورکوي. مثلا دې ته 5 درجه ورکړې ده، نو دې نورو ته هم 5 درجه ورکوي. دا به څنګه چې دی مونږه ترتیب برابرو تر څو چې دی دوی ته هر یو ته خپله درجه ورکړي. نو د دې لپاره راځو بل شیټ ته. تاسې به زه اوس په دې باندې پوهېږم چې دا څنګه برابرېږي. نو تاسې لومړی چې دی د دې رزلټ وګورئ. تاسې ورته لیکئ مساوي اف که چیرې دغه د C2 سیل یا اپټاین مارکس، زه ورته یم که دا چېرته زیات شو یا مساوي شو ګریټر دین آر ایکول ټو 400 فرضاً زه ورته لیکم. که چېرته د 400 سره مساوي شو دا نمرې یا زیاتې شوې، دا کمې چې ترلاسه کړي نمرې دي، نو کامه دلته به تاسې ډبل کوټیشن ولیکئ، ولیکئ چې پاس، دلته ولیکه کامیاب. ادروایز که چېرته دغه کس یا د علي چې دی د 800 نه چې دی 400 نه وي پوره کړې، نو بیا ورته څه ولیکه؟ فیل ورته ولیکه، فیل ناکام. ډبل کوټ به پسې بند کړئ او بس قوس بندوئ او که نه خپل اتومات هم اخلي انټر یې. ګورئ د نمرې 600 دي، دته یې ولیکل پاس. دا به سلک کې دغه کونج کې کله چې دا پلس ساین داسې بلیک شو، دې باندې ډبل کلیک کوئ، خپل اتومات به راشي. تاسې وګورئ د دغې 2 نفرو نمرې چې دی د 400 نه کمې دي، نو دته یې فیل ولیکه. اوس راځو درجه بندي ته. درجه بندي څه کار کوي؟ ګورئ لومړی خو داسې کار کوو چې تاسې به ولیکئ ایکول، ولیکئ دلته اف که چیرې دا د ریزلټ سیل چې کم دی دا که مساوي شو د پاس سره، نو بیا درجه ورکه. صحیح شو؟ که چیرته دا شرط صحیح شو نو درجه ورکوي، ځکه که چېرته مونږ دلته دا شرط ورته ونه لګوو، بیا دا کم چې ناکام دي دا هم درجه بندي کوي. نو مونږ ورته وایو چې صرف کامیاب درجه بندي که، نو تاسې به دلته کامه ورکوي. ګوره که چېرته مساوي شو د پاس سره ویلو اف ټرو، نو که چېرته دا شرط ټرو شو، صحیح شو، نو تاسې به دلته څه ولیکئ؟ رینک فنکشن به کار کوي. رینک لاندې دلته راشئ، ګوره رینک دا به سلیکټ کوئ. بیا دې کې چې دی ګوره څه وایي، رینک کې چې دی 3 برخې دي، یو نمبر دی، بل ریفرنس دی او بل چې آرډر دی. نمبر کې چې دی مونږ به صرف دغه اولنی سیل دا به ورته انتخاب کړو. صحیح شو؟ دا C2 سیل دا انتخاب شو. کاما ریفرنس کې دغه یو نمبر چې دا مونږ راخلو د دغه ټول مکمل کالم نمرو سره چې دا مونږ مقایسه کوو. مقایسه تاسې کولی شئ سلیکټ یې کوئ ورته مکمل، او یا ورته دلته ادرس لیکئ. ګوره C2 نه واخله تر څو پورې؟ تر C14 پورې چې دی دا مونږ ته څنګه کا؟ دا مونږ ته درجه بندي کا. بیا کاما ریفرنس کې چې دی زه ورته 0 ورکوم، ډسینډنګ په اساس باندې زه دا څه کوم؟ دا زه درجه بندي کوم. او دې پسې چې دی قوس بندوم. قوس نه وروسته ګوره دې ځای پر زمونږ شرط صحیح شو، بیا کامه ورکوو. ګوره ویلو اف فالس، که چیرې شرط غلط شو نو ما ته دا بیا خالی پرېږده. صحیح شو؟ څنګه یې پرېږده؟ خالی پرېږده او بس دې پسې قوس تاسو ولګوئ، انټر یې. ګوره دا اوس 5مه درجه راغی. که چېرته راشو دا فنکشن یا دا فارموله په دې ټولو باندې اپلای کړو، نو تاسې به دلته راشئ، دې کونج کې به ډبل کلیک وکړئ، په ټولو باندې به دا څنګه شي؟ دا به اپلای شي. خو تاسې وګورئ دلته دې درجه بندي کې لږه ستونزه او مشکل راغی. هغه څنګه راغی؟ ځکه چې مونږه دغه کم سیلونه چې دي دا مونږه لاک کړي نه دي، ابسولوټ ریفرنس نه دی. دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې F4 بټن پریس کړئ او دغه C2 چې دی دا هم F4 د C2 نه واخله تر C14 پورې. دا اوس ځکه نمبر غلط راغی چې دا هر یو سیل راخلي د دې بل سره مقایسه کوي، نو د سیل ریفرنس یا ادرس چې دی دا بدلیږي. نو کله چې موږ دا ابسولوټ ریفرنس ته واړو یا لاک کو، نو دا به نه بدلیږي. تاسو دا انټر کوئ. دې نه وروسته چې دی تاسې راشئ دا ډبل کلیک کوئ چې تر ټولو باندې دا څنګه شي؟ دا اپلای شي، دغه فنکشن چې دا اپلای شي.
تاسې وګورئ اوس دلته مشکل په دې کې څه دی؟ ګوره دا 600 دی 5 نمبر راغی، دا 600 دی دا 5 نمبر راغی، دا 600 دی دا 5 نمبر راغی. د دې مشکل حل څه شی دی؟ تاسې به اوس راشئ د دې مشکل د حل لپاره په همدې ډبل کلیک وکړئ او همدغه د رینګ فنکشن ویلیو F2 چې ده دغه قوس مو چې بند کړی دی دې پسې به تاسې پلس ساین ولګوئ جمع علامه، بیا به ولیکئ کاونټ F. کاونټ F کې چې دی تاسې بیا راځئ دغه د C2 سیل چې کوم ادرس دی دغلته دا ادرس تاسې لیکئ C2 دا مو ولیکه، بیا کالن لګوئ بیا لیکئ C2 صحیح شو، بیا کامه ورکوئ بیا لیکئ C2 دا مو لیکه، دې پسې قوس بندوئ او ورپسې لیکئ -1. مطلب دا ادا کار کوي چې چیرته یو شان عددونه راشي دا ټول ګوري سرچ کوي او بیا چې دی هغوی ته خپله درجه ورکوي. دا مو چې ولیکل دغه اولنی C2 چې دی دا به تاسې F4 پسې ووایئ چې دا ابسولوټ ریفرنس شي. نو کله مو چې دې ته واړوو او دا به تاسې انټر کړئ. اوس به راشو په دې نورو به همدغه فنکشن یا فارموله اپلی کړو. دغې کوچ نه تاسې داسې نیسئ ډرای کوئ او یا چې دی ډبل کلیک کوئ. ګورئ اولنی 600 والا چې دی 5 نمبر شو، دویم 600 والا 4 نمبر شو، دریم 600 والا 9 نمبر شو. که چیرته یو بل کس راشي هغه 600 نمرې ویسي، فرض مثال د چې دی دا 456 تاسې ته 600 نمرې ورکوئ انټر یې کړئ. خپله وګورئ اتومات چینج شوی 5 6 9 8 یعنې موږ سره 4 کسانو 600 نمرې وړي، یو قسم نمرې دي. خو دلته درجه چې د خپله څنګه کوي اتومات ورته ترتیبوي 5 6 9 8 یعنې یو شان نمرې چې دا موږ پکې څنګه کړئ کنټرول هم کړئ. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې په اسانۍ سره په درجه بندي وکړو او کومو کسانو چې یو شان نمرې اخیستې دي هغوی چې دی د هغوی نمرې موږ درجه بندي کړو په اسانۍ سره او جدا جدا هر یو ته خپله ګریډ یا درجه یا شماره ورکړو. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ چې تر څو زموږ دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. خوشحاله اوسئ. مننه. السلام علیکم ورحمة الله.